अस्सलाम वालेकुम। السلام خير څنګه چل دی؟ تاسو خیر امن تمہاری گاڑی ته ولې نیغ نه ګوري؟ جی تمہاری گاڑی ته ولې نیغ نه ګوري؟ تاسو ګاډي ته حیران کړو. تاسو ګاډي ته مين دي دا اوس ته نه کتل. ها دا اوس ته نه کتل. ما خې کسب چاول ما ته رقم دی. دا ډب غل بابا دا څه خرڅه؟ چاول خرڅه. دا چاول دي پسوري پالیټا. 100 روپیا مشتا او پیسې صحیح شي خرڅه کنه. یاره دغه نه وړم راځم نه وړم تیار ما د خزینه وړي. ها زه به سکم خو کوم مسله پکې و بیا بسې. جی زه به سکم بالکل وسکه کوم مسله و پکې بیا بسې. نو بس بیا ما خې ناخله نه 100 روپے پالیټ ته. جا کوم مسله و پکې بیا بولټ 100 روپے تر راګه. سخت څنګه دی خو خو خلک؟ واچ یقین دې بشته کو شي ټکی خو بیا بیا یاره سکم. زه خو تیار مال لوړم تا چې د سکلې نه دی په خپل. وای نه سکه زه خو ته خرابم زه خو ته خپل خرابم صحیح اوریجنل دی. ورجینه شرط پکې کېدو کنه دا سره راځي. شرط پکې کېدو کنه لکه ما سل روپیا تاوان نه کې دا چې ټوله خرڅ کې 100 روپے وایي غاټي. ها چې ټوله خرڅ شي دې کې 100 روپے غاټي. یاره 15 شپږ سو پاتې یو نیم سل افغانۍ شو خپل دا څه ټایم ابوري. یاره ما خامم ختم شي ما زګرم ختم شي ما و دې سلو بوته چل جو کړی و په دې وجه مې ودا چې جو کړو چې ګاډي کې مې پېټرول ختم شو. دا کله کې ماته په را بند شو ګاډي کې مې پېټرول ختم شو. ځم کوم درغه پیس سل روپیا باندې راکو پېټرول بیا چې مکر درا سره خیر دې ک بیا چې د بایل راتلم بیا بل در کما سل دی پکاري 200 وری پکاري بیا په دې راتلې بیا براله راځي دا ور پېټرول په واچوا 200 ولې راغلی. سلو وخت هغه 200 ورکړلې اشتیم چې د غریب زړه غاټي خو بس جيب خالی وي کنه نه یې غاټ زړه خدای ورکړي بیا په دې را کړم راتلې او کو په دې لار نه تلم نو بیا اسما در مخې په مخلي دي. به د پېټرول مسله خو مې خلک اوسره یو بل مشوره راکړه بیا نه ځم. اوس اختر کې زه روان ځان له کپړې اخلم نو بس ماته مو ګوره فیصلو که ما سر به تورې کپړې مزه کوي که سپینې ستا په مشوره علم سپینې کپړې والم کو تورې یاره کپڑے هوا تور خو تورې والم تور کم جوړې تورې غشتي. تور خوان دي تا تورې غشتي که څنګه نه دي؟ ما ورکو ډاکټر لاغه سی غشتا دا سي نسواري شان اوس غټ اختر لنه دی غټ اختر نه شم له خراب خرابې بیا چې تاسو یې بیا خو به وړو نه غشتي. نه وړو بل رضان نه واغسي ها او دا وړو مور لا نه غیم ځان نه دا څه وړو د واغسي ما مستا ورکو ډاکټر نه ماغسي بس غشتا لکه مور بل باندې اخلي او بچي باخ دا کم د انصاف شو. ستا مجبوری راته معلومه د مجبور پلارا یو کار کوه چې تل وړو مور لم کپڑے اخلي بس کې چې باندې نه چې تل وړو مور لم کپڑے اخلي او ځان لم اخلي د سور بو بږي. ځان له مخه وړو مور لم ها یاره کیږي 15 باندې باندې 15 درا ادوانو دوش مارا دا سوري دا 5000 دي په دې بوشي کپڑے ها په دې به کپڑے شي وای نه فدیه کی بس په دې ځان دفتر کپڑے والا او جو اوس کله ته کور ته ورځي کنه صحیح او د وړو مور ته وې چې کپڑے مې لرولې نه پر دې جوړې څه چانس ته والے دې کپڑے دې کم لرولې کپڑے دې کم نو ته چې کله اوس کور ته ځې نو ځان سره به خمزدار چکن والے چکن چرګوټي وړو مور ته به نن مې داسې مزدوري کړې وړم به دا پوخ کا او بیا چې چې کپڑے راوړل نو بیا بیا بوزي نو چکن مو بساله چکن به بساله دا 2000 روپے دی د چکن او هغه سره وړي مړي مسالې چې صحیح خبر سواله ٹھیک شو 500 روپے رس غټي نور کلا 500 د کړه را کپړو شوې دا د چکن شوې دا 2000 روپے نه مزدوري سختار شو په بیچاره باندې ٹھیک شو کنه او دا وړو مور لا او پکې نقد مور کې صرف کپڑے بوله نه لې دا یو نور با غیله ورکو دا یو ورور دی راغلیو او وی چې دا ولا ما در ما خور لا ورکې ټیک شو او دا 200 روپے دي کوم چې تا راکړې دا ډېر د مینې ډکې دي دې کې برایو نور ځان سره پرېدم په دې پېټرول واچوم او دا یو نور واپس جیب کې کېرا
صحیح ده صحیح ده صحیح نور خو دې بړه سشته نه 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 یې سم نشته دا خو تا الله پاک برابر کړ بس نور څه دي هر سره برابر شو هر څه برابر شو لاړو مې جی لاړو الله فامان شربت د مانس کم کنه یا پختنو یلی ونو پختنو یا تسنس شغو برگنو پختنو بس صدقه را دی بلا ده دغه ورور امجد نومیږي الله دې ورته اجر ورکړي الله دې نورم توفیق ورکړي چې دغسې کومکونه زمونږ دا کاکا چې ټول فامیل ورپه غاړه دی 500 کلدارې د ورځې ګټي چې ټوله سودا خرڅه کړي ټولې وریجې خرڅې کړي او که افغانیو ته یې واړو نو 2.5 افغانۍ شولې په دې باندې دا ټول کور او بیا اختر او خوشحالۍ نه ناروغ او روغ رنځور دا خو لا لرې خبره ده بس چې د چا وسه کېږي هغه پښتانه چې هغې کار کوي کسبګر نه دي دغسې کارګر دي خواري کوي زحمت وباسي چا د لاس ونیسي مرسته ورسره کوئ کامیابي مو غواړم ښه ژوند ښې چارې ولرئ